سلام له خورشید د 11 بجو خبرونو ته ښه راغلاست. سره له دې چې د اساسي قانون له مخې د ولسمشر دنده د 15 کال د غبرګولي پر لومړۍ نیټه تر ټاکنو وروسته پای ته رسیږي، خو ولسمشرۍ ماڼۍ وایي د ملي یووالي حکومت د 15 کلنې دورې د پای لپاره 6 میاشتې لا هم پاتې دي. دا په داسې حال کې ده چې د ولسمشریزو ټاکنو یو شمېر نوماندان وایي چې تر راتلونکې یوې میاشتې پورې د اوسني حکومت وخت پای ته رسیږي او دوی به ډېر ژر د اوسني حکومت د بدیل طرحه وړاندې کړي. له دې سره سم د افغانستان د اساسي قانون په 1/8 ماده کې ویل شوي چې د ولسمشر دنده تر ټاکنو وروسته د 15 کال د غبرګولي پر لومړۍ نیټه پای ته رسیږي. در سالهای 2009 و 2014 هم شاهد بودیم که حکومت‌های وقت عین مشکل داشتند، اما با استفاده از تفسیری که از مراجع تفسیر قانون اساسی صورت گرفت این موضوع حل شد. در این حال ما 6 ماه دیگه فرصت داریم که تا میعاد 5 سال حکومت کامل شود. درې موټر بم په ننګرهار کې د څارګر ملي ادارې له لوري کشف او له منځه ولاړ شول. دغه موټر چې د چپرهار ولسوالۍ په غلام ډاک سیمه کې د ځانمرګو بریدګرو لپاره چمتو شوي وو، مخې ته تر رسېدو مخکې تېره ورځ کشف او له منځه وړل شوي دي. د ننګرهار د والي ویاند زیاتوي په دې لړ کې یوه اندازه پوځي تجهیزات او 2 موټرسایکله هم لاسته راغلي، خو په تړاو تر اوسه څوک نه دي نیول شوي. د افغان حکومت د ملي امنیت سلاکار وایي هغه کسان چې د افغان ځواکونو له اعاشې غلا کوي د افغانستان د خلکو دښمنان دي. حمدالله محب تېره ورځ د 200 ظفر قل اردو په اډانه کې په یوې امنیتي ناسته کې همداراز انسان تښتوونکي او فساد کوونکي هم د افغانستان دښمنان یاد کړل او زیاته یې کړه چې له هغو سره به د دښمن په څیر چلند وشي. نوموړي د افغان ځواکونو د قربانیانو کورنیو ته پر رسېدنې له ټینګار سربیره هغه سرتیري چې په مخامخ جګړو او په ځانګړې توګه بالامرغاب کې یې له خپل ځانه مېړانه ښودلې وه په نقدي او معنوي مکافاتو وستایل. په هرات کې د اختطاف او سازمان شوي جرمونو پر وړاندې د مبارزې لپاره یوه هسته جوړیږي. دغه مطلب د افغان حکومت ملي امنیت سلاکار تیر ماښام په اختیاردین کلا کې د هرات له سیمه ییزو مسؤلینو سره په کتنه کې څرګند کړه او همداراز وویل شول چې په هرات کې د امنیت ټینګښت د اقتصادي وضعیت د ښه والي لامل شوی دی. حمدالله محب سولې بهیر ته په نغوڅ سره وویل سوله یوه وسیله ده چې موږ ثبات ته رسوي او هر بحث چې په هیواد کې د ثبات پر وړاندې خنډ ګرځي د افغانستان خلکو ته د منلو وړ نه ده. او د غزني په ګیلان ولسوالۍ کې د افغان ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې 9 طالبان ووژل شول او 8 نورې ټپیان دي. په دې عملیاتو کې چې تېره ورځ په خاټک او لونګ سیمو کې ترسره شوي د دې ډلې څه باندې 22 بېلابېلې نقلیه وسیلې هم له منځه وړل شوي دي. د غزني د والي ویاند په وینا په دې لړ کې افغان ځواکونو او د سیمې اوسیدونکو ته زیان نه دی اوښتی. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله امان.